مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة یهود سلیرویشت آیات. دلتا اللہ رب العزت مثال د دوو ډلو بیانوي. یوه ډله د کفارو او بله ډله د مؤمنانو، یا په بله اصطلاح د هغه خلکو چې هغه د الله د کتابه ړانده کاڼه دي، او هغه خلک چې هغه د الله رب العزت په کتاب باندې پوهیږي، د هغو ته الله رب العزت د خپل کتاب فهم ورکړي، علم یې د خپل کتاب ورکړي، توفیق یې د خپل کتاب د عمل ورکړي. د دې دوو ډلو مثال الله رب العزت ذکر کوي. بیا الله رب العزت سوال او پوښتنه دا کوي چې دغه دوه چې یو د قرآن نه ړوند کوڼ دی او بل په قرآن پوه دی، ایا دا دوه د وجه د مثاله سره برابر دي؟ دغسې ظاهري ړوند او لیدونکی یو سړی اوري یو سړی نه اوري، دا سره برابر دي؟ د دې په ژوند کې سخت مشکلات دا کون څه کوي؟ دی ښکوني. دغه څوک چې خپله خبره په اوري د دغه ذره وروچي، دی خو مشهور چا څوک یې په اوري د هغه ذره وروچي، کون دغه ته وایي چې د بل ذره وروچي. دا به څنګه سره برابر شي؟ او مخکې الله رب العزت دواړې ډلې ذکر کړي، دلته د هغو مطابق الله رب العزت مثال ذکر کوي. اوس په دې کې بعضې خلک دا وایي چې دغه مثال دا څلېرویشتم آیات چې الله د ړانده کاڼه دا یو طرف او لیدونکی اورېدونکی دا بل طرف، د دې څه څوک مراد دي؟ عام طور دا دی چې دا د کافرو او د مؤمنانو در مابین دي. بعضې خلک بیا دا وایي چې دا راجع دی. هغه 18 آیات دی وګورئ. اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ أَبُو موسی یو طرف ته دا خلک، هغه څوک هغه یي پر ښکاره دلیل د جانبه د رب ده، هغه څوک چې د هغه سره د الله کتاب ورسره وي، د الله کتاب یې په لاس کې، یو طرف ته دغه دی. او بل طرف ته هغه خلک دي. آیات وګورئ 20 اخر حصہ چې ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون. دا دوې ډلې ذکر شوې. یو افمن کان علی بینة من ربه، دویم ذکر سو ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون. یو سړی د الله کتاب په سترګو ویني، په غوږو یې اوري، او زندگی مقصد یې ګرځولی دی د الله رب العزت کتاب. یو بل سړی دی هغه هغسې د الله د کتاب د اورېدو د لیدو د سره طاقت لري نه، الله ورکړی دی، ده ضایع کړی دی، ده خراب کړی دی. دغه دوه دلته وایي الله دا دواړه سره برابر دي.
سمیع بصیر هغه څوک دی چې هغه الله بینة من ربه. سمیع بصیر څوک دی؟ هغه څوک دی چې هغه الله بینة من ربه. او اعما السم څوک دی چې ما کانوا یستطيعون السمع وما کانوا یبصرون. دا دغه دوه دپاره یو مثال دی. دا مثال چې الله ذکر کوي دا دپاره د وضاحت د ممثل او دپاره د پوه د انسانانو او د قرآن په امثالو چې سړی پوه نسي هغه په قرآن پوهېدی نسي. دا په یاد ولر. قرآن کې الله څه وایي؟ کله چې د مشرکانو د الهو د دې باطلو معبودانو مثال الله رب العزت د غني په تارو ښوولی دی، د هغه بعد وایي چې وتلک الامثال نضربوها للناس. دغه مثالونه دی الله وایي چې زه خلکو دپاره بیانوم، لیکن وما يعقلها الا العالمون. دا هغه څه عقل، سوچ، علم، پوه هغه څوک اخصایي چې هغه عالم د الله په کتاب. نو دا مثال باندې د قرآن ځان پوه کول دا ډیر لازمي دي. دغه دپاره چې دا ډیر لازمي دي ابن قیم رحمه الله الله دغه د قرآن ټول مثالونه راجمع کړي دي، یو کتاب یې جوړ کړی دی. د هغه نوم یې ایښی دی کتاب الامثال. د دې ټول وضاحت پکې سوی دی، د ټول تشریح کړې ده، د هغه مثال یې بیان کړی دی، د هغه مطابق ممثل یې بیان کړی دی، د هغه مثال مقصد یې بیان کړی. نو دا د انسانانو د پوه دپاره بیانوي. اوس په خبره کې سړی پوه نه سو چې دا الله بینتین څوک دی، دا ما کانوا یستطیعون السمع څوک. دا الله په بل انداز و تا ته وویل چې دا هغه خلک دي چې دا د قرآن اورېدو طاقت نه لري، د لیدو طاقت یې نه لري، دا حقیقت کې ړوند او کوڼ دی. او کم انسان چې قرآن په لاس کې اخیستی دی، قرآن خدمت کوي، هر څوک چې دی دا په حقیقت کې سمیع او بصیر دی. دا سمیع البصیر دی. اوس پسې ګرځه چا قرآن وایو، چا په قرآن سر خلاصېدو، چا د قرآن خدمت کاوه، چا خپل زندگی قرآن ته وقف کړی و. دا در دغه لاندې دی چې والبصیر والسمیع. چا چې د قرآن سره تعلق نه درلود، اگر که غټې غټې سترګې لري او غټ غټ غوږونه لکه د تازي اوږده اوږده لري، لیکن په حقیقت کې دا د الله په دفتر کې په شان د چا دی؟ د اعما او د اسم دی. دا کوڼ او ړوند دی. نو په دې باندې بیا د انسان ښه سر خلاصېږي چې ځان د دین په کڼیانو، د دین په ګونګیانو کې شمارل په کار نه دي. یار دا زندگی د انسان دپاره د دنیا دا هم زحمت او آخرت خو زحمت دی. نو د دې علاج پکار دی. ځکه چې وروسته الله وایي افلا تذکرون. دا یو دی مرض نه دی چې د دې علاج نه کېږي. د دې علاج ډېر اسانه دی. بس قرآن ته راسه، هغه ړندوالی هغه کوڼوالی به دې ختم شي. نو دا مثال دی د دې دوو ډلو الله رب العزت ذکر کوي. دا وایي انسان مرکب دی د دوو شیانو څخه. یو دی جسد، یو دی روح. دې خبره به ستاسو سر خلاص. 50 کاله زما پلار دی الله رحم وکړي دا درته ووایي چې یو دی د انسان بدن او بل دی د انسان روح. څنګه چې جسد
سترګې لري او دا جسد غوږونه لري. څنګه چې دا جسد وخوړلو څښلو ته احتیاج دی، په خوړلو په څښلو کې د ده بقا ده. بغیر له خوړلو څښلو بقا د جسد نه راځي. دا مري ختمیږي، کمزوري کېږي، ختم شي، مړ شي. د انسان پر خوړلو په څښلو ولاړ دی. هغه د ده د جسد د بقا شی الله رب العزت د مځکې څخه ور پیدا کړ. هر شی چې دی، که انسان اغوندي، که څښي، که خوري، هر شی چې غلي میوې دا ټول د مځکې څخه الله ور پوره کړ. او دویم شی دی روح. روح کې هم لکه جسد دغسې غذا ته احتیاج لري، دغسې روح سترګې لري، غوږونه لري. اوس دغه جسد کې چې کله غذا پوره نه خوري، خواړه څښي پوره نه وي، دا جسد کمزوري کېږي، دا باقي پاتې کېږي نه، دا ختمیږي. دغه رقم چې د دې جسد دپاره غوږ سترګې نه وي، بیا یو رڼا لیدلی نسي چې دی په هغه رڼا کې د خپل ژوند مصالح، د خپل ژوند ضرورت دی پوره کړي، په سترګو یې وویني، او نه یو اواز اوري. د دې دپاره زندګي ډېره مشکله تباهي ده. دغه رقم روح غوږونه لري، روح سترګې لري. د هغه دپاره الله رب العزت راستولی دی قرآن کریم چې دغه روح دې ړنده کڼه سو، روح دې ړوند او کڼ سو، غذا نه وه. دا به څنګه چې په دنیا کې ړوند کڼ ژوند پریشانی او ژوند یې په تکلیف وي، دغه رقم دی دا روح داسې په تکلیف وي د کومې روح سره چې قرآن نه وي. ځکه چې ملا سلام اخوند وایي چې دا بې علمه ژوندي مړه دي ززن تېر څه د خدای کړي دي. کم انسان په وجود کې چې علم د قرآن نه وي، دا که اگر پر ټیم 3 ډوډۍ خوري او ښه کبابونه، غوښې، وریجې خوري، دا د ځان په مړو کې شمار کړي، دا د ځان په ژوندو کې نه شماري. قرآن وایي او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشي به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. سورة انعام ما د خیال 29 آیات دی. دغه ژوندي چې قرآن په وجود کې نه وي، قرآن علم ورسره نه وي، دا الله په مړو ستایلی دی، دا د ځان په مړو حساب کړي. اگر که دی شیخ الحدیث ځان بولي، دی شیخ معقول والمنقول ځان بولي، او غټه ډنډه لوچ او خی اغوستي، خو بیا دې هم ځان په مړو شمار کې، دا الله په مړو شمارلی دی. دې ته د سره ژوندی ویل پکار نه دی. دا نه څه ویني نه څه اوري، دا ړوند او کڼ ژوندی انسان هغه بصیر دی. ژوندی انسان سمیع دی. کم بصیر سمیع چې هغه د الله کتاب ته وخت ورکړي، د الله کتاب یې لیدلی، هغه یې اورېدلی، هغه یې فهمولی، د هغه علم یې حاصل کړي. دغه کسانو په ژوند کې چې قرآن رالی، همدا هغه خلک دي چې افمن کانه علی بینة من ربه، دا هغه خلک دي چې دی پر ښکاره دلیل د جانبه د رب ده، دا د مخکې سره ربط و. الله وایي مثل الفریقین، مثال د دغه دوو ډلو، یوه ډله کومه ده؟ افمن کان علی بینة، دویمه ډله ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، دویمه ډله دغه. د دې مثال الله وایي څنګه دی؟ د دې مثال دا دی کالاعمی والاصم،
د دې مثال دای دی لکه د ړانده والاسم د کاڼه والبصیر او هغه لیدونکی والسمیع اورېدونکی. هل یستویان مثلا الله وای آیا برابر دي دغه دوه د وجه د مثال؟ دا وجه د تشبیه ما در وښو چې دا دوه سره برابر نه دي. ها برابر نه دي برابر. سورة حشر تی وګورئ هلته الله څه وایي. سورة الحشر دوی واړه اته ویشتمه سپاره. الله ولا يستوي أصحاب النار أو أصحاب الجنة. لا يستوي سيم آياتي شلم آياتي. هل يستويان مثلا ځکه چې د دې نتیجه هم جنت او جهنم دي. هل يستويان مثلا الله وی لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه. نه برابرېږي اصحاب النار دوزخیان واصحاب الجنه جنتیان. اصحاب الجنه هم الفائزون هغه جنتیان چې دي کامیاب. سورة آل عمران کې څه وایي؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. غټه کامیابي دا ده چې سړی د جهنم خلاص او جنت ته داخل سي. دا کامیابي ده، د دې بالا کامیابي نشته. نو ځکه چې وایي اصحاب الجنة هم الفائزون. دغه خلک څوک دي؟ الفائزون کامیاب دي. اوس نو سړی چې دغه پسې وګوري فاتر کې څه وایي؟ وایړه څو آیات شلم دی؟ 19 شل وګور. وایړه الله رب العزت وایي وما يستوي الأعمى وما يستوي الأعمى والبصير. نه برابرېږي الله وی الاعمى والبصير. نه برابرېږي ړوند او لیدونکی. ړوند چاته وایي؟ ړوند عن دلائل التوحید. هغه ړوند چې هغه د دلایلو د توحید ړوند دی، هغه لیدلی نه دي. ځکه چې په مړو په ژوندو پسې دی د خالق او د مخلوق فرق نشي کولی. د قادر او مقدور فرق کولی نشي. د رب او د مربوب فرق کولی نشي. د مالک او د مملوک فرق کولی نشي. د لرې او د نږدې فرق کولی نشي. چې د مخلوق زما څه لرې دی، ما ته الله نږدې دی، د دې فرق کولی نشي. الله یې پرې ایښی دی او د مخلوق یې غواړي. دا یې ولې غواړي؟ ځکه چې دا هغه د دلایلو څخه د توحید ړوند دی. والبصیر موحد چې هغه لیدونکی دی دلایلو د توحید. ولا الظلمات ولا النور. نه برابرېږي تیارې او رڼاوي. ظلمات شرک بدعت
جهلت، منافقت، عصبیت، ولن نور او نه رڼا چې هغه توحید دی. قرآن کې هر ځای چې باطل په ظلماتو یادوي دا جمع راوړي، او کله چې حق بیانوي توحید بیانوي په نور مفرد راوړي. ځکه چې د حق لار یوه ده، حق یو دی، تعدد نه قبلوي، نو په دې وجه سره نور مفرد راوړي. او د باطلو لارې ډېرې دي، انسان پسې رسېدی نشي، د دې وجه څخه هغه جمع راوړي. نو ولا الظلمات ولا النور، نه برابرېږي تیارې چې هغه شرک دی او دلایل د شرک دي. څه شي؟ شرک او دلایل د شرک. یو مصنوعي حدیث یې جوړ کړی دی. دا ټول صوفیانو مسلک دا د پیریو د میرودي نه دی، دوی ته دا صوفیزم وایي. دا پیری موریدي یار خو دا کس د اسلام سره تعلق لري نه. بیا دا څلور ډلې دوی په نازیږي، وایي دا څلور مذهب دي، څلور کتاب دي، څلور طریقې دي. دا څلور سره طریقې د سره د بدعت طریقې دي، د اسلام سره هېڅ تعلق نه لري. هغه که ته یې اورېدلي دي، څوک نقشبندیان ځان ته وایي، څوک قادریه و ځان ته وایي، څوک سروردیه ځان ته وایي، څوک چشتیه ځان ته وایي. دوی لا نورې په ګډې سوي دي، یوه قلندریه ده، یوه قرنیه ده. د اویس قرني په باره کې یو لمبه چوړه حدیثونه جوړ کړي دي چې نبي علیه السلام وایي دا سړی دی، مور نه لري، مور لري پلار نه لري، د مور ډېر نو که کاره دی. هر سړی چې ورسره یو ځای شو زما سلام پر وایي او ده ته وایي زما دپاره استغفار غواړي. د هغه دپاره بیا جلا جلا ډلې جوړې کړي، جلا جلا قانونونه یې جوړ کړو. په دغه خلکو کې یو روایت دی، هغه وایي اذا اعیتکم الامور فاستعینوا باهل القبور. کله چې په کار کې ستړی شوې، پریشانه شوې، کوی یې نشي، بیا نو د هغه اصحاب قبور چې په قبرو کې کم خلک پراته دي، د هغو څخه استعانت مدد وغواړئ، هغه به راځي ستاسو سره به دا کار کوي. دغه ته وایي دلایل د شرک. قرآن څه وایي؟ وما انت بمسمع من في القبور. په قبرو کې چې کوم خلک پراته دي، هغه د سره ستا خبره په اورولای نشي، او دوی درته وایي چې استعانت ځینې وغواړي. قبرو کې چې کوم خلک پراته دي، هغه مړه دي. الله وایي مړه د ځان په حال خبر نه دي، اموات غیر احیا. دا مړی چې پر کټ پروت دی، دا څه اوري؟ دا څه ویني؟ دا څه حرکت کوی؟ دا ستا د سترګو لاندې چې لمباوي کمیس دي، زنګشۍ کپړې دي ځینې ستلي، پر تخته دې اړاوي را اړاوي، هېڅ حرکت پکې نه و. اوس چې در درې ګزه خارې لاندې سو، باره دې نو د جغندر څه کلندر جوړ کړي، هر کار پکې یې. نو دلته ولا ظلمات ولا نور، نه شرک او دلایل د شرک، نه توحید او دلایل د توحید، دا سره برابر دي. ولا الذل ولا الحرور، نه دی برابر سایه او ګرمۍ. دلته به معنا وکړي نه دی برابر هغه انجام عاقبت د توحید. عاقبت څه شي د توحید؟ د عقیدې جنت دی، آخر دی جنت ته بیایي، د عقیده د توحید. قرآن د لاس ونیسي، هغه آخر جنت ته بیایي، الله ته دې بیایي، الله دې جنت ته بیایي. دغه قرآن نه دی. نبي علیه السلام وایي حبل الله الممدود، د الله د طرفه یو راز زړوله سوې رسۍ ده، یو طرف یې د الله په لاس کې دی، بل طرف یې ستا په لاس کې دی. دا دی پروت دی. په دنیا کې یو کتاب دا مقام نه لري چې د هغه د یو طرف د بنده په لاس کې، بل طرف ته د الله په لاس کې.
اگر که هر څونه لوړې مرتبې والا خلک اگر که ګرد امت د هغه پر صحت باندې متفق وي خو د دغه قرآن مقام ته نشي رسېدی. دغه قرآن د نبي په ژبه هغه کتاب دی چې دا یو طرف د الله په لاس کې دی، بل طرف یې د بندګانو په لاس کې دی. دا یې غټ اعزاز چې یو دی شي ته لاس ورواچوې چې د هغه یو طرف ستا د رب په لاس کې، بل طرف ستا په لاس کې. موږ هغه پرېښو د یو دی چا کتاب مې په لاس کې واخیستې چې هغه واهیات، منامات، حکایات د دروغ کرامات راته بیانوي. دا مې پر پرېښو. یا دی کتاب چې هغه د صحیح او د غلط ډک کتاب یې موږ هغه په لاس کې واخیست. یو دی کتاب چې هغه نیم امت نه مني او ستا سره پر هغه باندې جنګ کوي او خلکو ته لنګوټې پر هغه کتاب ورتړي چې ورته دا کارونه چې په دې کې لیکلي دي دا ولې نه کوي، دا یو بیان نه کوي. او سړی ملا کوي لنګوټه پر ورتړي، هغه بیا په بخاري ورتړي، بخاري چې ختم کړي بیا لنګوټه ورتړي، دراسات یې نه ورتړي چې د هغه ملا چې دا بخاري زده کړي دا یو دا چا چې ورته ووایي دا شیخ الحدیث دواړو ته دغه بخاري ته مني، په دغه بخاري ستا عمل دی یو یې هم نه مني، نه هغه مني چې هغوی زده کړي، نه هغه مني چې هغه ورته ووایي چې منلی دا به ټول احادیث وایي. هغه بالکل د امام بخاري کتاب البخاري چې دی اصح الکتب بول بالکل داسې دی د امام ابو حنیفه د مذهب سره بالمقابل لکه ور اوبه دی ضد کتاب. د دوی وایي دې دپاره نه وایي چې عمل په کې، دې دپاره وایي چې هغه دلایل رد کړي په دغه کتاب کې د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک ثابت. هلکه پر دې دی ټینګ ولاړ پر دې مذهب نه، بیا ته دا کویس خلاصه د هغوی امام ابو حنیفه قرآن په لاس کې د هغو د اجتهاد د هغو قوانین ټول قرآن و مذهب بنا پر قرآن و ته د هغو په مذهب قرآن دې پرېږدي. هغه کتاب ته دې لاس ور واچوي چې هغه سره احناف خاص کر د احنافو جد امجد امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت د سره مسلمان نه بولي. که ما نه د کې د ښکاره زه به دا ژبه پرې کوم چې امام بخاري امام ابو حنیفه د سره مسلمان نه بولي. نو بیا ته د هغو پر کتاب دونه مین و دې خلکو ته موږ اریانه اخیستي. هغه څه چا پوښتنه وکړه چې د امام ابو حنیفه ولې مکې مدینې له نه ولاړ ګرده دنیا ځي مکې مدینې له، نو دا حدیث ورته ووایي امام بخاري چې نبی علیه صلات وسلام وایي خرجډال به راځي پر ګرده دنیا به ګرځي مکې او مدینې له به تللی نشي. وایي دا خرجډال و ځکه چې مکې مدینې له نه ولاړ. دغه اوس مسلمان بولي د امام بخاري د امام ابو حنیفه او بیا څه تا ته زاریانې اخیستې ته څونه پر عاشق او بیا اصح الکتب بولي بیا عملي کوي نه، بیا هغه ستا وجد امجد لوی نیکه ګسه مسلمان وایي نه او ستا دلته وینه دونه جوش پر کوي چې سړی هغه پخوا یو ګټې نشي ښورولی چې وښورو چې د اسلامه باسي هغه چې ستا نیکه د اسلام ایستلی د دې جواب موږ ته څوک راکوي. دا خو مې یو جواب غواړي. دا هغه کتاب دی چې تا و الله ته رسیدم د دې پرېږدېدل چې د دې کتاب مقام د دې ځای هیڅ کتاب د چا نیولی نشي. دا دې سیده الله ته بیایي چې د دغه باندې ولاړ سې دا دې سیده الله ته بیایي، الله دې جنت ته بیایي. بل دی کتاب ذمهداري څوک نشي اخیستلی چې هغه دې تا الله ته بوځي او الله دې تا ته جنت درکړي بغیر له دغه کتاب او دې ته شاک. نو الله وایي ولا الذل ولا الحرور، نه دی برابر ذل سایه او نه ګرمۍ. دا ظاهري یخ و ګرمۍ سره برابر دي. دغه رقم عاقبت د توحید چې هغه جنت دی یخ ځایونه دي. نور جنت صفت قرآن ډېر کړي دي او هغه عاقبت د شرک چې هغه جهنم دی ګرم ځای دی. لا اوس یخ جهنم هم کې جوړ کړي دا یخ جهنم په هیڅ چي کې ثبوت نه لري. و یخ جهنم دی یخ جهنم تی به اورېدلي ها زمهریر یخ ته نه وایي
یخ جهنم نسته جهنم چې جهنم دی ټول ګرم جهنم دی دا دوی پکې جوړ کړي دي دا کیسې چې کوي ولا الذل ولا الحرور هغه حرور عاقبت د شرک انجام د شرک فایله د شرک چې هغه جهنم دی جنت تو دوزخ ځین جوړ وما يستوي الاحياء ولا الاموات نه دی برابر څوک الاحیاء ژوند په توحید ولا الاموات نه مړي په شرک چې مړي دي په علم د قرآن ژوند دي په ناخبرتیا د قرآن مړي دي دا سره برابر د مړو حال دا دی چې ان الله یسمع من یشاء الله اورول کوي هغه چاته چې هغه د الله خوښ شي وما انت بمسمع من فی القبور نه یې ته اورونکی هغه چا لري چې هغه په قبرو کې دي دلته شبې د کفارو ورکا د مړو سره په عدم سماع چې اوري نه د سره نو ځکه درته وایي چې نه اوري ته دغه وګور انعام چې ما مخکې درته ووایي هلته به باران مړي او ژوندي در وشي یو سل نویشت دوی ویشت الله وی او من کان میتن هغه څوک چې وي مړ فاحییناه موږ ژوندی کو په علم د قرآن په عقیده د توحید وجعلنا وګرځو موږ له د لره نورا رڼا یمشي به فی الناس بیا دی رواني په خلکو کې د الله کتاب بیانوي کوشش یې دی چې نور مړي راژوندي کړي نور جاهله په عالمان کې نور ناخبره د قرآن په قرآن خبر کی د دې مثال دغه وای کم مثله د دغه مثال په شان د هغه چا دی فی الظلمات چې هغه یې په تیارو کې لیس بخارج منها چې نه یې د هغه څه وتونکی کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون وسود لراس هل یستویان مثلا ایا برابریږي دواړه د وجه د مثال افلا تذکرون ایا تاسو پن نه اخلي تاسو ودې ته نه ګوري یو چې دا دوه سره برابر نه دي سورة انعام وګورئ بیا حالته بیا الله رب العزت پر ځای دلته وای افلا تذکرون هلته وای افلا تتفکرون سورة انعام صحیح آیات 50 وګور الله وای قل هل يستوي الأعمى والبصير آخر صدایات رواخ قل هل يستوي الأعمى والبصير ایا برابر دیړاند او سترګور ړوند او لیدونکی افلا تتفکرون ایا تاسو سوچ فکر ولې نه کوئ تفکر یې راوړ دا قرآن
سړی په تلاوت وای د دغه مثال په درک به پوه شي چې دا څه وای بیا چې الله ورته وایي افلا تذکرون دا به چا ته وایي هغه خو دی چا ته وایي چې دا څه ووایي په دې پوه شو نو وایي اوس د دې څه عبرت واخله د دې څه پند واخله سوچ فکر پکې وکړه سوچ فکر هغه وخت پکې کېږي چې ته په معنا باندې خبر شي سورة رعد لا وګور سورة رعد الله أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق نلس آیات وګور سورة رعد نلسم آیات کې الله وایي أفمن يعلم ایا هغه څوک چې هغه پوهېږي چې انما انزل الیک من ربک الحق هغه څوک چې هغه پوهېږي په دې باندې چې هغه چې تا ته نازل شوی دی هغه سړی هغه دا یقین لري ای نبي تا ته چې کوم کتاب نازل شوی دی ستا د رب د طرفه هغه حق دی دغه سړی په دې پسې روان او د دې کتاب اتباع کوي دغه سړی که من هو اعما دا په شان د هغه چا دی چې هغه وي چې شي ړوند انما یتذکرو اولو الالباب پند اخلی څوک عقلمند خلک عقلمند څوک چې سورة طلاق لسم آیات کې وایي الذین آمنو هغه خلک چې هغه د ایمان توحیدي خاوندان هغه خلک چې د هغو ایمان عقیده د قرآن هغه خلک عقلمند او که قرآن چې الله نازل کړي دی هم د تدبر دپاره نازل کړي سورة صاد ته وګور دا هیڅ د تلاوت دپاره نه دی قرآن مقصد صرف تلاوت کول دا نه دی چې په دا تلاوت یې کوه تا ته به ثواب ملاویږي دا د دې دپاره نه دی بلکې قرآن چې الله رب العزت نازل کړی دی هغه دپاره د تدبر نازل کړی دی چې سوچ فکر پکې وکړي انسانان پند واخلي 28 آیات د سورة صاد الله وایي کتاب انزلناه الیک مبارک کتاب دغه کتاب 28 آیات د سورة صاد کتاب انزلناه الیک دغه کتاب من نازل کړی دی وتا ته ای پیغمبره مبارکون دی پیدو والا کتاب خالی منافی دی ګټه پیدا د خیر او د برکت کتاب څوک چې اتباع وکړي په هغه کې الله خیر او برکت اچي چیش دپاره نازل کړي چې بس هسې لفظي وایه په میاشتو په دوی کې 2 واره ختموه یا دی درس کوه چې هیڅ مسله ځین راباسه ما هیڅ عقیده په جوړي ربان کې شروع که رمضان په نیمایي کې ختم که بس جلسه په چندې پر ټولي شیخانو ته کرایې ورکول دغه دپاره بس هره ورځ قرآن ختم دی لاډنګې جوړې کړي جلسې جوړې کړي دا طریقې صحابه و کې نه وې دا د دوی یو پیداګرۍ دی پر کوي دونه کشني به قرآن ختم کړي په پوهېږي به نه 3 سپارې د هاخوا ورزده کړي 2 د هاخوا ورزده کړي بس په 2 کشنیانې سره راټولې کړي د خلکو څه پیسې واخلي وایي جلسه هغه پاته خپل مقصدونه خلکو ته بیانوي د مدرسې احتیاج قرضداري دونه قرضداره ده او دونه ده دا پیسې راوړي لکه چینې څه چلولی ولې راباسي څه پر سر داغل کتاب انزلناه الیک دغه کتاب الله وایي من نازل کړی تا لره مبارکون د خیر او د برکت کتاب دی څه دپاره حکمت نزول قرآن الله ذکر کوي لیدبروا آیاته لیدبروا چې
چې سوچ فکر وکړي خلک آیاته په آیاتونو کې د قرآن ولیتذکر اولو الالباب چې پند واخلي د هغه څه اولو الالباب تدبر د الله د آیاتونو چې څه درته وایي ته اتباع کوې دا تدبر دا حسن بصري معنا کوي او مقصد د قرات مقصد د ویلو د قرآن فهم د معنا د قرآن دی او عبرت اخصل دی د هغه څه چې په قرآن کې څه لیکلي دي د هغه څه عبرت اخصل دي په معنا زده کول قرآن د دې مقصد دغه دی مجرد تلاوت دا د قرآن مقصد نه دی نه د انسان سا د قرآن حق د ذمې اوري نه انسان په دې خالی تلاوت باندې د قرآن حق ادا کوي ځکه چې الله څه وایي افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها سورة محمد کې وایي او دا تدبر چې حاصلیږي دا په تأمل په سوچ فکر چې په معناو کې وکړي حاصلیږي دا کوي لفظي ویلو باندې یو آیات وایه در سهار یې وایه سوچ فکر کوه در دا ټول قرآن در ختم لفظا دغه یو آیات ستا دپاره افضله دی هم ثواب لري هم به لار په پیدا کړي اوس خو بیا دی دي په درې شپې په روژه کې یو دنده ځینې جوړه کړې ده هله وایي شبینه تراویح کړو بیا روژه را نږدې شوله شبینه تراویح درې شپې کې قرآن ختمول نبی علیه السلام وایي چا چې در اوه شپې په دې خوا قرآن ختم کوي نیکي ختم د اوه شپې په دې خوا قرآن ختم کوي نیکي ختم دی په درې شپې ختم خدا دې چې الله وایي ما دا نازل کړی دی بیا ووایه ذکر مبارک انزلناه فانتم له منکرون دا ذکر مبارک ذکر دی دا یو د پند کتاب دی مبارک کتاب دی خیر و برکت الله درکړي تاسو نورې دشمني ودرېدې بل ناولده در باندې ودرېدې راله د دغه سره دي شناخت تعلقات کاټ کوي دا یې لکه یو ملک له چې ناولده سړی راسي یو مسجد له چې ناولده میلمه راسي د بل ملک مسافر راسي خلک چا ډېر ښه ورسره وکړي یو ستړی مسجن وکړي نور تعلق هیڅ شی نه ورسره ساتي تاسو قرآن داسې لا تعلقه کوي داسې مې ناولده کوي لکه یو مسافر د بل وطن چې راغلی ستا په مسجد کې یو ورځ لمونځ وکړي بس پر خپله لار ځي او وروسته بیا د شا د خوا خلک پوښتنه کوي چې دا سړی راغلی ته وا دا څوک وایي نه مې پېژندو وایي نه مې پېژندو دغه قرآن اوس په خلکو کې دغسې دی لکه بیاباني مسافر چې راغلی د چا مابین هیڅ تعلق هیڅ شناخت دی دې سم انکار وکړي منکرون لا تعلق یې د قرآن افلا تذکرون آیا تاسو پند نه اخلئ یو د دې دا معنا بل د دې دا معنا ده چې دغه اعما او اسم دا داسې لا علاج مرض نه دی چې د دې علاج نه کیږي د دې علاج کیږي کله چې د الله کتاب له راسي دا ړندوالی او دا کڼوالی به دې ټول ختم شي خو ته د الله کتاب له راسي دا خلک چې ړانده و کاڼه دي دا په دې وجه دي چې دا قرآن له راځي نه دا به قیامت کې هم الله ته د هغې په ړندو سترګو درېږي قرآن کې نه وایي ومن کان فی هذه اعما سورة بني اسرائیل دی ومن کان فی هذه اعما وهو فی الاخرة اعما واضل السبیلا څوک په دې دنیا کې د قرآن نه ړوند دي هغه به په آخرت کې الله ته په ړندې سترګې درېږي سزا جزا د جنس د عمل نو به دی الله ته ووایي قال ربي لما حشرتني اعما سورة طه کې بیا وایي ای ربا تاویل زولار کمړوند وقد کنتو بصیرا ما خو په دنیا کې لیدل نو الله وایي لیدل خو دې نور شان لیدل قرآن دې نه لیدو وکذلک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک اليوم تنسى نن ورځ به دغه ړوندې ستا بیا د سترګو ضرورت نشته دا ظاهري سترګې به هم الله له ته وړندې کړي
بس مثل الفریقین مثال د دوه ډلو کالاعمى والاسم لکړن او کڼ والبصیر لیدونکی والسمیع اورېدونکی هل یستویانی ایا برابرېږي دغه دواړه مثله د مثال ویلو افلا تذکرون تاسو پند نه اخلئ